ناوې بیا ازاده شوه. دا کیسه د یو لرې غرني کلي ده. هغه کلی چې خلک پکې ډېر خوشحاله او په ارام ژوند کوو. خو یو ماښام هر څه بدل شول. د ماښام په تیاره کې د یوې نااشنا ناوې کلي ته راتلل. سپینه جامه کې، سره دوپټه او ویښته، سرې سترګې. خلک حیران وو. هېچا هغه مخکې نه و لیدلې. ناوې خاموشه وه. نه یې خبرې کولې، نه یې خندل، نه به هېڅ څه خوړل. که چرته به یې څوک لیدل، د هغو سره نږدې به غلي خاموشه کېناستل او هغو ته به یې کتل. چې کله به شپه شوه، دا به د ښکار په ټکر کې د کلي په کوڅو کې ګرځېدله. چې چېرته به یې کلاو کور ولیدلو، نو هغه کور باندې به یې حمله کوله. هغه شپه د کلي نه لومړی چیغه پورته شوه او یو سړی یې غایب کړلو. رحمان بابا داسې چل وشولو. وی د ما خاوند سیچو غایب کړلو. سهار یو سړی ورک و او په کور کې یوازې صرف مینه پاتې وه او کس پکې غایب و. خلک ویرېدل او ماشومان هم ویرېدل او د ښځو دروازې بندول شروع کړل. د کلي مشر پوه شو چې دا عجیبه غونډه کې ناوې ده. هغه د مینې ناوې وه. هره شپه به یې یو کس چتولو او ځنګل ته به یې وړو، هلته به یې خوړلو. خلکو مشوره وکړله چې ولې نه دا بلا ختمه کړو. هغو مشوره وکړله او مشوره یې دا وکړله چې دا بلا به په ځنګل کې وتړو. هغو رسۍ تیارې کړلې او د ځنګل طرف ته روان شول. په تیاره کې ځنګل کې هغوی ناوې ولیدله. کلي خلکو په ناوې د شا نه حمله وکړله او ناوې یې وتړله. ناوې په کابو کړله او په ونه پسې کلکه وتړله. ناوې ډېرې خطرناکې چغې وهلې او خلکو رسۍ ټیټ کړله او آخر کار ناوې د خطرناک ځنګل په لور روانه کړله او هلته یې چې ورسوله، د مخکې نه یې یو جال جوړ کړی و او په هغې کې یې بنده کړه او په زنځیرونو یې جال وتړلو چې واپس را نه شي. خلکو ناوې په زنځیرونو وتړله او په ځنګل کې یې پرېښوده. خلکو سوچ کوو چې اوس ناوې ختمه شوه، اوس نشي راتلی او واپس د کلي په طرف خلک فکر کاوه چې بلا ختمه شوه. خو دوی ته پته نه وه چې بلا به یو ځل بیا راځي. په نیمه شپه کې یو خطرناک وحشانه غږ پورته شولو او جال یې مات کړلو. هر څه زنځیرونه یې وشلول او ازاده شوله او د وینې ناوې بیرته ازاده شوه او هغه بیرته کلي ته راغله. نری باران ورېدو، اسمان کې برېښنا وه، تیاره وه، د سپو غفا وه او خلکو کې بیره وه. الله لا اله الا هو الحي القیوم. د کلي مشر دم پې ورشو کړلو او د کلي خلکو پې حمله وکړله او دا ناوې یې د اوسپنې د اور په جال کې بنده کړله او دې نه پس خلک ژوندي پاتې شول. خو کیسه دلته ختمه نه شوله. خلک وایي چې د نن ورځې پورې هغه بله په ځنګل کې ګرځي او ژوندی ده او د نن ورځې هم د یوې ښځې د ژړا او د چغو اوازونه د ځنګل د لورې نه راځي او که څوک ځنګل ته لاړ شي نو هغه یې ښکار کوي. دې نه پس علي د اوبو راوړلو لپاره ځنګل طرف ته تللی و چې ویې کتل هلته ورته په اوبو کې هغه ناوې ښکاره شوله. علي کور طرف ته رامنډې کړلې خو هغه ناوې علي نه پرېښودلو او شاته یې پسې منډې کړلې. دوباره یې پې حمله مو وکړله خو هسې قسمت یې ښه چې بچ شولو. دې نه پس ناوې د غر سر ته وختله او یو وحشتناکه چغه یې د غوسې نه ووهله. دې ځل له بارانه ښکار نه خطا کېږي. په دغه شپه په دې کلي ته یو مسافر راغلی. د کلي خلکو ورته وویل دې کلي نه وځه ځکه چې دلته یوه ناوې د ښکار دپاره راځي چې دا کلي نه وځه ځکه چې دلته کې یو خطرناکه ناوې اوسیږي او د خلکو ښکار کوي. په دغه شپه مسافر وده و او دغه ناوې راغله
اړوندلی مسافر ښکار یې وکړلو او دا مسافر یې وخوړلو. نوې شکار پیدا شو. چې کله به شپه شوه ناوې به د غر سر ته وختله او کلي ته به یې کتل چې څوک به هم د کور نه بهر راوتل ده به یې ښکار کوو. چې څوک که هم بهر وي زما به ښکار وي. چې به شپه شوه ناوې به په کلي په کوڅو کې ګرځېدله ښکار به یې کتو خو هېڅ څوک هم د کور نه راوتلی.